سلامونه نیکی هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ یئ. آیا په رښتیا سره چې فوزیه احمدزی توبه وباسله او له خدای پاکه او له مسلمانانو یې بخښنه غوښتې؟ ټول حال به په ویډیو کې درکو. ویډیو در سره حتما تر اخره پورې وګورئ. بېګا ناوخته شاوخوا 2 بجې د فقاري وحاج په نوم باندې یو افغان فیسبوک کاروونکی د خپلې فیسبوک پاڼې یوه ویډیو خپاره کړه چې لومړی ده وویل د ډیرو زحمتونو او ښه او نیکو اخلاقو له برکته مو فوزیه احمدزی دې ته قانع کړه چې دا کوم کار یې کړی دا یو غیر اسلامي او ټولو مسلمانانو زړونه یې سخت ځورولي دي. همدا وه چې فوزیه احمدزی هم قناعت وکړ او لږ وروسته یې ورته یو ویډیو راولېږله چې خپله دا ښځه په یو جومات کې ولاړه او له الله پاک څخه بخښنه غواړي او ورسره د نړۍ ټولو مسلمانانو څخه هم بخښنه غواړي چې د دې زړونه یې ازار کړي دي. قرآن کریم راخلي او مچکوي او وایي چې ما هر څه کړي بد مې کړي، خو وروسته له دې به داسې نه کوم. او ورسره وایي چې زه له دې وروسته له یو ملا څخه د قرآن کریم درس شروع کوم او له هغه څخه به سبق وایم. خو ورسره له ټولو هغو افغانانو چې دې ته به یې کنځل کول او په دې به یې د پاکستان د جاسوسي تور لګولو غوښتنه وکړه چې نور دروغ مه وایئ او په ما هسې ټاپې مه لګوئ. د قیامت په ورځ به زما لاس او ستاسو ګریوان وي چې زه به تاسو نه ما پسې د دروغو ویلو نیکۍ اخلم. او له خلکو یې غوښتنه وکړه نور دا موضوع ختمه کړئ او بل طرف ته مو مخه واړوئ چې د دې په وینا دا د ساعت تېرولو موضوع نه ده، په بل څه مو ساعت تېر کړئ. دې د کابل د خپلواکۍ د ورځو د هغه هوټل یادونه هم وکړه چې یو ځانمرګي برید پکې ډیری افغانان شهیدان کړل او ورسره په خوا کې 200 نه زیات افغانان زخمیان کړل. او له افغانانو یې غوښتنه دا هم وه چې نور جنګ پرېږدئ او له هغو ټولو ادعا وو چې ګنیداد زید چې د پاکستاني یو مولا دی هغه سره کار کوي رد کړل. تاسو څه نظر لرئ چې آیا دا فوزیه نومې کومه ښځه چې ده کوم کارونه یې چې وکړل دا ټول د همدې ښځې ګناه ده او که د هغو افغانانو هم ګناه ده چې دې ته به یې بد رد ویل؟ یوازې په دې ځواب راکړئ چې ټوله فوزیه ملامته ده یا هم دواړه، یعنې د فوزیې سره د هغو خلکو ګناه هم ده چې دې ته به یې بد رد ویل. نظرونه مو راته لاندې په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره حتما لایک او مخکې له نور دوستانو سره مو شیر کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب چې لاندې په سور رنګ کې سبسکرایب لیکلی ووهئ او ورسره په خوا کې د ګوړې علامه ده هغه هم ووهئ.